علیکم، زه احمد خبرې کوم د بایومکس چینل څخه. نو دا پارت 2 ده، صحیح ده. پارت 2 د ډیزیز افیکټیو ایریتروسایټس ویت کمنټ یعنی پیس میل کې به ته رپورټینګ څنګه ورکوې، رپورټینګ به څنګه ورکوې. او په ځینې لغات کې سر نه خلاصېدی، هغه ما بله ویډیو جوړه کړې ده، پکې کې ټرمز او هیمټالوجي مې لیکلی ده، څه لغاتونه چې دي دا ټول مې په هغې کې منشن کړي دي. اوس د کوم ځای زموږ په دا ښه. نو اوس دا ځکه دې سلایډ ته وګوره، دې سلایډ ته دا اوس ګوره میګا لوبلاستیک انیمیا دې ته ویل کېږي. نو میګا لوبلاستیک خو ورور اربیسیانې غټې پکښې کې دي، دا ګرده غټې اربیسیانې پکښې کې دي، ډېرې غټې اربیسیانې. دا وګوره غټه اربیسي ده. اوس په دې کې نور شیان هم شامل دي. اوس ګوره دا د پنسایټوپینیا ورته وایي، هایپر سیګمنټیشنز پکښې کې دي، نیوټروفیل ده، یعنی هایپر سیګمنټیشن نیوټروفیل چې ته وایي د یو نیوټروفیل دی، په هغه کې د 3 څخه اضافه دي، 6 پکښې کېدای شي 5 نیوکلای پکښې نیوکلیای پکښې کې دي. نیوکلیس چې کوم دی هغه د 1 څخه زیات را روان دي. دا چې اوس ته سم ورته وګورې دې سلایډ ته، دا ته وګوره دا سلایډ. زه به اوس په دې کې زه پیدا کړمه، په دې کې دا خو اوس ګرده سره ګډوډ شوي دي. یو دانه دغه دی، یو دا دی، دا دغه چې کوم ورکړی دی، یعنې چې دا شیان پکښې را روان دي. او مایکروسایډ پکښې را روان دی. مایکروسایډ خو نو غټ سیلز ته وایي کېږي. دا دی او دا لیکلی دی بل ورسره، یعنې هاویل جولي باډیز پکښې کې دي، هغه دغه سیلز دی، یوه نقطه پکښې کې ده، حجرې په سر باندې یو نقطه پکښې کې ده. اور نیوکلیوټاید ایریتروسایډ پکښې دي. نیوکلیوټایډز مطلب کوم آر بي سي چې ده په هغه کې نیوکلیوټاید را روان دی. نیوکلیوټایډز چې دی هغه آر بي سي دغه یوه ده. او بله کوم یوه ده دا هم راتلی شي، دا یوه ده، دا پکښې دي. او خاص مخصوصه دا هم ده، صحیح ده، دا هم ده، صحیح ده. سیګمنټډ نیوټروفیل چې دی هغه دا دی، بینډ هم دی. اور بل چې د لیکلی دی، اور بازوپیلیک سټیپلینګ چې دی هغه پکښې کې دی. بازوپیلیک سټیپلینګ چې دی یو قسم سیل دی، دانېدار پکښې کې دی. یو قسم سیل دی، د سره وینه ده، قسم هغه دانېدار دی پکښې کې. هغه ستا سیل دی، صحیح ده، دغه دانېدار دی. اور بل دا داسې ښه صفحه نه دی چې سړی اوس یو در وښیي، دا هم دغسې دی. اور په دې کې بل کوم دا دی، بل دی چې لیکلی دی، یعنې سیګسټوسایډس دې ته وایي. سیګسټوسایډس چې دی، یعنې سیګسټو، زه په دا خوله کې کله کله بندېږم، دی بخښه کوئ. سیګسټوسایډ چې دی هغه ټوټو ته وایي. دا د یوه ټوټه د اربیسي، دا یوه ټوټه اربیسي د ټوټې په ټوټو په حساب باندې چې موجود دی، یعنې مات شوي یا د ټوټو په حساب باندې پرته چې هغه دا ورور دغه سیګسټوما ده. سپایروچایټ دلته د بیا لیکلي سپایروسایټوسیس، سپایروسایټس، سپایرو ګول ته وایي کېږي، ګول ګردي چې دی کم یو دی. په دې کې اوس په دې کې خو ډېر نومان لیکلي دي، خو دونه شیان نشته پکښې کې. دا سپیرو دی، دا سپیرو ته ورته دی، دا سپیرو سیلز دی. بل چې لیکلي دي ټارګټ سیلز په دې کې نشته دونه. خیر هغه غلط ویلي دي. ټارګټ سیلز یوازې دا یو دی، صحیح ده. ټارګټ سیل داسې بیا په مابینځ کې لټکي ښه. او بل چې دی ټایر ډراپس، دا یو دی. ټایر ډراپ داسې لکه بادام چې داسې جوړ دی، داسې اربیسیانې. دا د نور ته هم وایه کېږي چې هغه کم یو د ټایر په رقم وي. اور ټارګټ سیلز، ټارګټ مومنټ، جینټ پلایټلیټ دا یو دی، پلایټلیټس دی. اور بل په دې کې کم یو دی، په دې کې دا چې سم په تسلي سړی وګوري، باره سړي ته اندازه ورکړي چې هر کم یو دی. دغه هم د پلایټلیټ دغه علامات ورکوي. سیل سم صفحه دغه یې نه ده ښکاره کړې، صحیح ده. ښه بل چې بل نور شیان نشته. دا د لیکلي کرکټر ټرایټس اب نارمل
ټیز اول مایکروسایټس پکښې کې دي، هایپر سیګمنټډ نیټروفیل پکښې کې دي، هول جوړي باډیز پکښې کې دا ټوله باندې د هول جوړي باډیز انکلوژنز و انکلوژن ویډیو وګورئ RBC هغه کې راتلی چې دا نور ټوله باندې مې ویډیو جوړه کړې ده، صرف دغه ورډز باندې مې ویډیو نه ده جوړه کړې، دا باندې به هم راځي انشاءالله. دا نور بون میرو دغه دی. اوس پلاستیک انیمیا و سره وینه دا اوس ګوره چې بل نارمل دغه وګورې چش دی سیلز هغه دونه ډېرې د RBC د هر ځای دونه ډېر دلته خالي یوازې ګوره دونه خانې ګرځي پکښې خالي دي هغه دونه لږ روان دي. دا ځګې وګوره دا ځګې دونه خالي دی یعنې انیمیا د دې مطلب کوم چې دی دا اوس بایپسي کړی دی یعنې دونه خالي را روانه ده. اور دا چې د پلاستیک انیمیا مطلب کوم چې وینه نه جوړي بون میرو وینه نه جوړي دا ګوره سایټوپینیا ورته ویل کېږي نارموسایټیک اور د نورموکرومیک د اوکیجنلز مایکروسایټس دی پکښې کې دي صحیح دا چې دی اوس ګوره د دې ته ایمیون هیمولیټیک انیمیا وایي. ایمیون هیمولیټیک انیمیا چې ده هغه د سایډوس خالي یا ماته داسې پکښې راځي. دا وګوره دا هیمولیټیک ده مطلب د یوه سایډ څخه خوړه شوې ده دا خو سټیپلینګ ده اور دغه هیمولیټیک ده مطلب یوه خوړه شوې ده پرېږدي. نو دا اوس ګوره په دې ویډیو کې د لیکل دي سپایروسایډ و ګردې ته وایي دا ګردی سیل دی دا ګردی سیل دی او بل یې ورسره لیکلی دي شیګسټوسایډز چې دی هغه کم چې خانې یا مات وي یا په مابینځ کې خالي ولري دا شیګسټوسایډ دی. اور د لیکلي پولوکرومزیا چې ده هغه دا دی چې د یو دانه دا سیل دی دې ته ریټیکولوسایډز هم وایي کېږي. اور بل چې لیکل دی د نیوکلیوټاید ایریتروسایډ دا دی. بل یې چې لیکلی دی الاو امیونز هیمولیټیک ډیزیز نیوبورنز بل داسې خاص شی ده نه دی پکښې لیکلی. اور یو پلاټلیټ هم ډېر پکښې را روان دي دا جینټ پلاټلیټس دي غټ پلاټلیټس دي دا کوچني پلاټلیټس دي دا ګوره دا ګډ پلاټلیټس دي اور ټایر ډراپ سیلز هم پکښې کې دي دا دې ته وایي کېږي هیمولیټیک هم وایي کېږي. کوم چې ایمیون د وجه ایمیون کوم چې د ایمیونټي د وجې څخه دا پېښه ده تور پېښه او راځي بیا هیمولیټیک ډیزیز آف ډیفیکس اور نیوبرونز چې اوس ګوره کوم هیمولیټیک ډیزیز یعنې فکس یو قسم هیموګلوبینز دی هغه ته هم وایي کېږي. نو اوس په دې کې به ګورو چې یعنې د نوي کوچني د څنګه سیلز را روان دي په دې کې اول یعنې پولیکرومزیا وایي کېږي. پولیکرومزیا چې دی کوم یو دی دا یو دی پولیکرومزیا اور بل کوم یو دی بل داسې خاص شیونه څه پکښې کې صحیح دی. اور د لیکل دی انکریز نمبر آف نیوکلیوټایډز دا ګوره څومره ډېر نیوکلیوټایډز ټوله نیوکلیوټایډ RBC نیوکلیوټایډز لري نیوکلیس لري پکښې کې. ایریتروسایډ د مایکروسایټیک مایکرو دا غټ سیل دی حجرې دي څه غټې دي صحیح ده. بل راځه نورما خو نه نارمل دی صحیح دی. سپایروچایډ دا ګوره ګول وال دی صحیح دا نومان یو څه سخت نومان دي سړی خوله ختاوځي پلی بیا تاسو هم وایي دا زه تا ته د پرپل سمیل دا ریپورټینګ چې تور سره وکړی هغه در ښایم چې دا چې به یې ورسره وکړی اسوسییټډ یعنې دا فټل یو قسم پروټین دی کمیدل ور RH و BH و د دې د وجه ګروپینګ د وجه هم کېدای شي هغه بیا جلا موضوع دی ګرځم ناجوړیان زه اوس نه درته هم ډیزیز دی. هیریډیټري سپایروسایټوسیس هیریډیټري وراثت څخه کوم چې ګول وول موږ ته راځي وراثت د مور پلار څخه دا ګول دی وګوره ګرده ګول وول دی دونه ډېر ګول وول دی ګرده وګوره ګردې دي سره ګردې دي ګرده دې ته سپایرو چاټ ویریبل نمبر یعنې په ښي به ډېر نمبرونو کې چې دی دا ګردیان دي څه دی پولیکرومزیا دې ته وایي کرومزیا
ما خوله کله کله خطا وځي فولیک رمزیه دا دی اور نیوکلیوټایډز وایي دا پر بل شي وولی صحیح دی فولیک رمزیه کومزیه دغه دوه سیلونه دا سیل دی دا فولیک رمزیه دی صحیح دی دا کوچني کوچني ټکي چې دي دا پلاټلیټ دی صحیح دی او نیوکلیوټایډز سیل چې دی هغه یوازې دا یو دی صحیح دی اور بل چیز پکښې کې دی بل داسې خاص شی نه څه اور بل چې دی راځه هیریډیټري الیپټوسایټوسیس هیریډیټري الیپټوسایټوسیس چې دی یعنې داسې داسې شیپ کې اوږدوالی په پرېوتو کې کوم سیل چې راځي حجرې چې راځي صحیح ده په دې کې به ګورو دا کرد دغه دی بل شی د سره چې شته بل شی انډیسیز نارموسایټیک یعنی انډیسیز اشاره کوي د نارموسایټیک ته دغه کې اور ویریشن چې دی الیپټوسایټ پکښې کې دي یعنی ویریشن بیخي ډېر الیپټوسایټ پکښې کې دي سپایروسایټ پکښې کې دي ګول ولم پکښې کې دي اور شیجیسټوما چې دی ته وایي کېږي سیجیسټوما ګر څه بل شی دی د هغه چینجي دی دا لفظ ما څخه غلطېږي تاسې به خپله سموئ سیجیسټوسایډ دې ته وایي کېږي صحیح ده سایډ کوم چې یعنې مات دي په داخله کې مات دي یا داسې جوړ یا بل داسې جوړي داسې خاله اوس په دې کې به زه یو لانده پیدا کړم دغه یو دی دغه سیل دی صحیح ده زه دا به وګورو دا وګوره دا هم پر کې دغه دی دا ځینې سیجیسټوما په نامه دي ټایډراپ دا هم سیجیسټوما ده صحیح ده دې ته بیا نوم ورکړی دی یعنې پیکلوسایټوسیس ورته وایي صحیح ده دا بیا خپل ځان ته یو قسم انکریزیشن لري یعنې داسې وګوره په یوه سر کې بل سر پیدا کول یعنې په تعداد کې دا وګوره دا هغه دی دوه سره لري دا وګوره یو وربسیان دې سره جوړې شوي دي درې داسې لیکه جوړ کړي دې ته هم وایي کېږي دې ته هم وایي کېږي اور دا مطلب په سایز کې انکریزېدل ته هم وایي یعنې په حالات کې دا پورته کېدل ته هم وایي دا ټوله سیل ته ګوره دا ستا پولي دغه دی